بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخ کې حاضر یم. محترمو، زمونږه نننۍ وظیفه د سورت رحمان د یو ډیر عظیم الشان آیات کریمه وظیفه ده چې محترمو دا وظیفه صرف او صرف د یو مختصر آیات کریمه وظیفه ده او دومره مختصره وظیفه ده چې د غړې په حساب سره ټوټل 15 منټه کې د تاسو دا وظیفه مکمل کیږي. لیکن د دې عظیم الشان وظیفه حیران کن کمالات او د دې اثرات به تاسو وینئ کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ. یاد ساتئ محترمو، دا خاص وظیفه د الله رب العزت عرش لره خوځونکې وظیفه ده. لہذا الله جل شانه به د دې عظیم الشان وظیفه په برکت سره د انسان ټول مرادونه پوره کوي او ټول حاجتونه به پوره کوي. که یو بنده دی او د هغه یو خاص حاجت ته د لوی نه لوی حاجت دی، ناممکنه حاجت دی، هغه د عظیم الشان وظیفه په توجه او دیان سره او په الله جل شانه باندې کامل بروسه سره وکي، ان شاء الله تعالی ټول پریشانی او مشکلات به د انسان ختم شي. تمام حاجات او مرادونه به الله جل شانه پوره کړي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې په اول ځل باندې و زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دي. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو د عظیم الشان وظیفه د سورت رحمان د دې آیات مبارکه د عالی شان وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. محترمو، زمونږه چې نننۍ کومه وظیفه ده دا ډیره حیران کوونکې او د کمالاتو نه ډکه وظیفه ده او ډیر اعلی وظیفه ده. زما عزتمندو، دومره لویه وظیفه ده چې د الله جل شانه عرش لره خوځي. دومره بهترینه او دومره غټه وظیفه ده چې د الله رب العزت عرش معلا خوځي. او چې کله مؤمنان جنت ته لړ شي او جنت ته داخل شي او هلته د الله جل شانه دیدار وکي، کله چې مؤمنان د الله جل شانه دا دیدار وکي او ورسره به الله جل شانه د سورت رحمان تلاوت هم وکي، نو دا به ډیر عظیم الشان او پر لطفه لمحه وي. دعا کوو زما عزتمندو چې مونږ ټول مسلمانانو ته د الله جل شانو خپل دیدار را نصیب کړي. بهر حال زما محترمو، چې څوک داسې وي چې د هغه لوی نه لوی حاجت وي او ډیر حاجتمن وي او د حاجت ناممکن ښکاریږي او دا وی چې یاره زما د حاجت به څنګه پوره کیږي، هر طرف ته کوششونه کوي، نقل و حرکت کوي، خو څه هم ونشي او ډیر فکرمن وي چې دا حاجات به مې څنګه پوره شي. کمزوري وي، تنگ دسته وي، د مال او دولت تنګي هم وي، د رزق تنګي هم وي او دا سړی ډیر زیات پریشان وي، په مختلفو قسمه تکالیفو کې دی راګیر وي او داسې خلک چې ډیر په خطرناکو بیمارو کې مبتلا وي او هر وخت په ټینشن کې وي او نفسیاتی بیمارو کې مبتلا وي. نو محترمو، د دې انسان د پاره د دې سورت رحمان د آیات کریمه فبأي آلاء ربكما تكذبان دا ډیر زیاته مجربه او ډیر زیاته عظیم الشان وظیفه ده. ان شاء الله تعالی چې دا انسان کومه بیماری کې هم مبتلا وي، الله جل شانه به دغه بیماری
بیماری ختم کی او هر قسم ډیپریشن او ټینشن نه ورته الله جل شانه نجات ور نصیب کی. نو محترمو ډیره پاورفل وظیفه ده د دې آیات کریمه مختصر ترینه وظیفه ده د فبأي آلاء ربكما تكذبان. زما عزتمندو د دې ترجمه دا ده چې اے جنات او انسانانو تاسو به د الله رب العزت کم نعمت جوړلاوي. الله جل شانه بے پناه انعامات او احسانات په خپل بنده باندې کړی دي او د باران په شان نعمتونه په دې انسان باندې راورولې دي. محترمو الله جل شانه د خپل خدای د برحق کېدو د پاره او د اظهار د پاره جنات او انسانان پیدا کړل چې زه کن فیکون ذات یم او خالق او مالک یم. زما عزتمندو د الله رب العزت علم نه د کائنات یو ذره هم پټ نه ده. الله جل شانه علم په هر ذره باندې محیط ته. الله رب العزت د کوم کار اراده وکي نو صرف په یو کون سره هغه سیز موجود شي وي. په انسان باندې خوشحالي راوستل، په انسان باندې غم راوستل، تکلیف او مصیبت راوستل، دا هر څه د الله رب العزت په دست قدرت باندې کیږي او تمام حاجات پورا کول دا د الله جل شانه کار دی او تمام حاجات پورا کول دا الله جل شانه کوي. تمام مقاصد او تمام خواهشات پورا کول دا د الله جل شانه کار دی. لہذا چې مونږه د مخلوق د محتاجین زما عزتمند مونږه ځان وساتو او مخلوق ته خپل محتاجی نه ظاهرو، الله جل شانه ته خپل محتاجی ظاهر کو. ځکه چې زما محترم او انسان ته الله جل شانه چې کوم یو لقب ورکړی دی هغه د اشرف المخلوقات لقب ورته ورکړی دی. دا د الله رب العزت له طرفه یو ډیر لوی انعام دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. زما عزتمندو په مونږ باندې د الله رب العزت ډیر لوی انعامات او احسانات دي چې هغه د شمیر نه بهر دي. قرآن مجید کې الله رب العزت ارشاد فرمای وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. کچری تاسو د الله رب العزت د نعمتونو شمارل غواړئ نو شمیرل نشئ. لہذا زما عزتمندو کچری دستاسو غربت وي او فقيري وي، غريبي وي، مال او دولت تنگسیا وي نو دا غي د پاره هم تاسو د وظیفه کولی شئ. دا رنګ زما عزتمندو تاسو رشتہ نه کیږي پاغه کې بندش وی، رکاوټ وی یا کاروبار مو نه چلیږي نو زما عزتمندو د دې لپاره هم تاسو د وظیفه کولی شئ. محترم او ډیره تجرباتي عمل له دا د اکابرینو نه ثابت عمل دی. لہذا مونږ په خپل ژوندۍ کې یو پیر لازمن دا عمل ازمو کو ان شاء الله تعالی په داسې طریقه او د داسې زینب الله جل شانه بس دستا حاجت پوره کی چې دستا په وهم او ګمان کې به هم ناراضي چې دا کوم زینا الله جل شانه زما د حاجت پورا کړلو او دا پریشانی می الله جل شانه د کوم طرف نه ختم کړله. کله چې تاسو دا عمل وکئ نو د الله جل شانه د قدرت کامله نظاره به تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ. محترمو د وظیفې نه مخکې یو بل خاص وظیفه ز تاسو ته بیانوم چې کوم یو کس بیمار دی، بیماری کې مبتلا دی، د کټ بندیوان دی، لا علاج بیمار دی نو زما عزتمندو هغه ته پکار دی چې سحر او ماخام یو پیره د سورت رحمان تلاوت دی کوي او که په خپل باندې سورت رحمان نشي ویلې یا ورزي ورتنه نو بل کس ته ورته روزانه سحر یو پیره او ماخام یو پیره د سورت رحمان تلاوت کوي ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ورته د دې پاک سورت مبارکه د برکته شفاء کامله عاجله ور نصیب کی. د دینه علاوه زما عزتمندو کده چا یو سخت حاجت وي، پریشانی وی، مشکلاتو کې راگیر وی نو د هر مزنه پس 21 مرتبه 21 پیره تاسو د دې ورد وظیفه کوي. ډیر مختصر ترین عمل دی، د غړې په حساب سره ټوټل 15 منټه په دې باندې دستاسو لګي. نو زما محترمو د 5 منځونو نه پس او د هر مز نه پس روزانه تاسو د خپل معمول جوړ کړئ 21 مرتبه 21 پیره تاسو فبأي آلاء ربكما تكذبان د دې ورد او تلاوت اهتمام تاسو شروع کړئ ان شاء الله تعالی. الله رب العزت په د دې وظیفه په برکت سره د دې آیات مبارکه په برکت سره تاسو د سخت نه سخت حاجتونه هغه
پوره کی ستاسو پریشانی او مشکلات به الله جل شانه ختم کی ستاسو بیماری لا علاج بیماری به الله جل شانه د دې سورته مبارکه په برکت سره ختم او ګرځي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښشي وي که ویډیو مو خوښشي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله پامان